نو زیاتو قدرمنو استادانو مشرانو او ملګرو زه د خپل طرفه او د خپل تنظیم مرستیال لیکوال احمد ملکړ لخوا ستاسو ډېر زیات مشکور یم او هرکلی درته وایم چې تاسو راغلی په داسې سختو وختونو کې موږ له برخه راکړه د خپلو وختونو نه نه مو خپلو صحتونو ته وکتل نه مو خپلو وختونو ته وکتل خو موږ له موږ د عزت راکړو الله دې ستاسو عزت نصیب کړي تاسو ټولو ډېره مننه موږ لکه څنګه ناصر امین صاحب ووایي چې د تېرو 25 کالو راسي خو زه به ووایم چې نه دې نه هم زیات د 25 کالو راسي موږ ته مرستیال لیکوال ملکړ په نامه او د دې نه وړاندې په نورو نومونو باندې د زلمي کل د وخت نه واخله چې دا پیریډ ورته شامل کړي کم از کم 15 کاله جوړېږي چې موږ خدمت ته غاړه پسته ولاړ یو ګر چې موږ هغه شان خدمت نه دی کړی شوی کوم چې په کار دی نن موږ د دې پروګرام مقصد او غرض ډېر واضحه دی د ټولو لویه خبره خو دا ده چې زموږ دا ژوندي اتلان چا چې د خپل ژوند د 40 نه واله تر 50 کالو پورې خپل صلاحیتونه خپل وختونه خپل خپل قام ته ژبې ته کلتور ته وقف کړی دی او ډېر په استقامت سره ولاړ دي او خپل دغه صلاحیتونه خپل راتلونکي نسل لپاره د پښتون ولس لپاره د خپلو بچو لپاره په کار راوړي موږ وغوښته چې دا مشران دا ښاغلي دا ستوري دا اتلان دا موږ د دنیا ته مخامخ په یو سټیج باندې په یو دریځ باندې په یو وخت باندې امن صاحب زموږ په دې بلنه باندې یو وړوکی غوندې خپل ریمارکس خپل فیلینګ سره لېږلي وو چې دا تاسو ډېر لوی کار کوئ چې زما خواهش دا و چې کوم د چا کومو مشرانو رحلت چې شوی دی د هغوی دپاره هم زما زړه کې دا وي چې کاش زه دوی سره میلاو وي دوی سره میلاو وي دوی سره میلاو وي خو په دې ژوندي اتلانو کې داسې اتلان دي زمونږ چې د هغوی سره زما ملاقات نه دی شوی نو د دې دستورې په برکت به زما د هغوی سره هم ملاقات وشي نو دا هم زمونږ دپاره ډېره د اعزاز خبره ده چې زمونږ استادان زمونږ مشران زمونږ د ژبې د کلتور د روایاتو ساتندویه د لیک شخصیتونه د خبرې شخصیتونه په هر دریځ خلکو ته د وړاندې کولو شخصیتونه او زمونږ فخر او زمونږ ویاړ هغه مونږ ته راغلي دي او مونږ ته داسې مخامخ ټول ناست دي الحمدلله پکار خو دا ده چې دا شخصیتونه ځلول دوی نمانځل د دوی کارونو ته درناوی ورکول دا د سټیټ او د ریاست داسې کولی خو چونکې د مغموم صاحب خبره چونکې پکې راغی هغوی یې نه کوي نو داسې نه ده چې څوک د خپل کار نه کوي موږ یو د خپل کار پرېږدو که څوک یې کوي او که نه کوي دا زموږ کار دی موږ په دې د دې نامې سره ژوند کوو موږ دې ژبې سره مینه کوو په خپل کلتور باندې مین یو موږ خپل ولس د نوې تقاضو سره مخ په وړاندې بوتله غواړو موږ د قلم په ذریعه او د خبرې په ذریعه موږ خپل پیغام رسول غواړو موږ دنیا ته خپل ورونو مخ ښودل غواړو په موږ چې کم تورونه لګي کم داغونه په موږ لګېدلي دي موږ د هغې د وینځلو کوشش کوو
او په دې ټولو خبرو دپاره زمونږ دا مشران دا اتلان دوی دا خپله ذمهواري ګڼلې ده او ډېر په ایماندارۍ سره لګیا دي تر نن ورځې پورې هغوی لګیا دي خپل کار او خپل صلاحیتونه په کار باندې راولي دا زمونږ لپاره ډېر د ویاړ خبره ده موږ په خپلو نیش نیمګړو وسایلو کې لګیا یو کار کوو هیڅ قسمه مالی اخلاقي تعاون به راسره خو دغه قسمه نه د ریاست لخوا نه د بل چا لخوا او نه موږ الحمدلله موږ هم دومره خوددار یو چې موږ د خپل هر تقریب هر ونډه هر ناست په خپلو وسایلو کې دننه په خپل سرو نن هم دا تقریب چې دی د دې ملګرو په تعاون سره د دوی په اعانت سره راجوړ شوی نو کمې بیشې خو به خامخا یي ځکه چې نه خو موږ دومره وسایل لرو چې موږ ټول ستاسو د شان مطابق هغه شانتې انټرټین ستاسو هغه شانتې درناوی وکړو خو په زړونو کې چې کومه ستاسو سره مینه لرو کوم محبت لرو خپلو مشرانو له خپل د دوی په کار باندې د دوی په زیار باندې موږ داد ورکوو او ډاډګیرنې کوو او تمه دې لرو چې دوی به همدغه شانتې د راتلونکي نسلونو رهنمایي کوي او هم د دې ځای نه به انشاءالله دا خبرې به پورته کېږي زموږ زلمي ګل ته زموږ نسل ته هغوی ته به رسي او د دغه ځای نه به یو جنون لیډرشپ را پیدا کېږي چې هغه به د پښتون هم نمایندوي هغه به د خاورې هم نمایندوي هغه به د کلتور هم نمایندوي او موږ اوس هم که موږ په سیر کې پوړی نه دی ریشلې خو بیا هم دومره کار کړی دی زموږ مشرانو چې د نورالامین صاحب کتاب خصوص لا راغلی خو نه دی خو زر به راشي چې پښتون دانش او ورسره د هغې سوګړې یعنې چې کومې زموږ په حجرو کې زموږ په ذاتي محفلونو کې زموږ په ډاګونو کې زموږ په لارو کوڅو کې د مشرانو د خولو نه کومې د کار او کومې د علم کومې د فلسفي او ودې دي هغې راجمع کړي د هغه دنیا ته موږ وړاندې کوو د هرې خبرې په شا باندې یو لوی تاریخ پروت دی زه ستاسو وخت ډېر نه اخلم زه خبرې خو مې ډېرې زړه غواړي خو خبرې به هم ستاسو نه اورو او شعرونه به هم ستاسو نه اورو زه صرف دا یوه خبره به کول غواړم چې نن موږ دا په تړون شادي حال کې د دوی د اونرز سلمان خان مننه کوو چې هغوی موږ له ځای موږ له راکړو دومره ښه ځای کې زموږ ناسته وشوه دا یوازې دا نه ده موږ هر وخت موږ سره خپله مرسته او کومک او د خپلې مینې اظهار یې کړی دی خو زه دا وایم زموږ حجرې هم شته الحمدلله زموږ سکولونه او کالجونه هم شته او زموږ داسې شادي حالونه هم شته خو په دې بټخیله کې په کروڑونو روپو یو اډیټوریم جوړ شوی دی تیار خو ډبل ون ډبل ټو پکې ناست دی او کوم چې زموږ حق جوړي د دې شاعرانو او ادیبانو کوم چې دا سیال صاحب ناست دی چې زموږ د تېرو څلوېښتو کالو نه دا غوښتنه وه چې زموږ غوښتنه او د کمیونټي حال جوړونه نو هغه خو په څه طریقه خو خدای پاک هغه بلډینګ او هغه وادي سر ته ورسوله خو زموږ حق پرې اوس هم نشته نه موږ د دې ځای نه زه دا غوښتنه کوم دا د قرارداد وګرځولی شي چې دغه چې د کوم مقاصد لپاره دغه اډیټوریم جوړ شوی دی هغه د دغه مقصدونو لپاره استعمال کړی شي او هغه د مرستیال لیکوال نن ملکن مشرانو ته حواله کړی شي چې زموږ د تقریبونه بیا هم په هغه ځای کې کوم چې زموږ ځای دی دلته کېږي ستاسو ډېره مننه الله ټول ښاد آباد او خوشحاله ډېره مننه
السلام عليكم.